مسجد الاقصی بل 333 کاله وروسته د فلسطینو مسلمانانو ورونه فتح کړه د اسرائیلو نه او د فتح لمونځ هم پکې ادا سوه. دا ډېر یو لویه خبره ده ټولو مسلمانانو ته. زه وروره د اسلامي ملکونو نه دا خواهش لرم چې انشاءالله د صدام حسین غوندې یو نر پیدا شي او د اسرائیلو په ضد باندې وجنګېږي. ټول انشاءالله که امریکا جرمني هر څوک که څومره کوشش وکړي که څومره هر څه وکړي اخر به هم اسلام ګټونکی وي. اسلام هېڅکله هم نشي ختمېدلی او نه د دې کفارو زور پرې رسېږي. د دنیا بهترین نقشه سازان چې دي کفار دي او بهترین نقشه ورانوونکي چې دي مسلمانان دي. که کفار څومره نقشه وباسي مسلمان ته اخر به هم انشاءالله تعالی مسلمان ورته ورانوي د کفارو نقشې. زمونږ دا مسلماني هېوادونه نو دوی ته څه پیغام مثال ته لرې چې دوی باید څه وکړي زمونږ مسلمان ورونو سره فلسطیني ورونو سره؟ زما خو د مسلمان دولتو ته یا د مسلمانانو ورونو ته دا پیغام دی چې د فلسطین ملاتړ دې وکړي، هغه که مالي او که ځاني چېر څنګه یې ملاتړ دې وکړي، ځکه چې دا ډېره پاکه خاوره ده. بل مسجد اقصی پکې دی چې هغه د پیغمبر اسلام تقریبا 14 میاشتې لمونځ کړی دی، اقتدا یې هماغسې کړې ده او هغه زموږ پخوانۍ قبله ده. باید د هغې ملاتړ وکړي غون مسلمانان. زموږ دا پیغام دی ورته. مسلماني ملکونو نه دا خواهش لرو وروره چې دا مسلمانان دي موږ او تاسو ټول باید ورسره ودرېږو. زه هم دا اوس خپله اماده یم چې انتحاري که هر څیز ورته اماده یم چې ما ته څوک ویزه راکړي زه لاړ شم فلسطین ته او د اسلام د دین نه ځان ځار کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او ستړي مه شئ ګرانو مسلمانانو خویندو ورونو. خدای وکړي هر هېواد کې روغ او جوړ اوسئ. سیلاب راتوال یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې. قدرمنو لیدونکو ټول نه تر مخکې اول د زړه له کومې مسلمانانو خویندو ورونو ته د مسجد الاقصی د فتح بعد 333 کالو وروسته د فتح لمانځه ادا کول ټول ته مبارکي وایم. او قدرمنو لیدونکو خدای وکړي موږ سره تر اخر د شیبو په عمل اوسئ. دلته زه بعد هېوادوالو سره خبرې وتلې کوو د دې مسجد پاکړه او د جنګ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ. نو خدای وکړي موږ سره مل اوسئ. نور جزئیات به برنامې مابین کې تاسو ته ارائه کړو. راځئ موږ سره مل اوسئ. قاري صاحب سلام علیکم. تاسو خیر شه استاد؟ بخیر. لږ وخت مې درته ونیو. دوی ترمنځ به تاسو سره خبرې وکړم. ښه ده که نه؟ صحت هم ښه ده قاري صاحب؟ الحمدلله شکر ده. ستا څنګه خپله ښه یې؟ الحمدلله. خپل نوم او دوستانو نوم د هېوادوالو ښه. زما نوم چې دی مطیع الله د ننګرهار ولایت یم. دا چې دی قاري صاحب محمد عارف د لوګر ولایت. دا چې دی قاري صاحب امان الله دا هم د لوګر ولایت دی. دا چې دی قاري صاحب رحمت الله دا هم د لوګر ولایت دی. او بل چې دی قاري صاحب عرفان الله دا هم د لوګر ولایت دی. خوشحاله اوسو ورونو. نو نن راغلی یې لکه څه تفریح یا چکر ته؟ او داسې اراده م کړې موږ چې چکر به وي تفریح به وکړو. کار هم کړی ده. قاري صاحب موږ نن ورځ خپرونه موضوع د فلسطین او اسرائیل جنګ ترمنځ او مسجد اقصی. نو په دې هکله کېدای شي تاسو معلومات ولرئ. موضوع هم ډېره ښه انتخاب کړې ماشاءالله جزاک الله دې خیر درکړي. داسې خاص معلومات موږ نه لرو په دې باره کې ځکه موږ چې خپله شاګردان یو تدریس کوو طالبان یو د مدرسې او داسې خاص معلومات موږ ته نشته دی. قاري صاحب داسې خبره ده مسجد الاقصی بل 333 کاله وروسته د فلسطینو مسلمانانو ورونه فتح کړه د اسرائیلو نه او د فتح لمونځ هم پکې ادا سوه. دا ډېر یو لویه خبره ده ټولو مسلمانانو ته. او د غربي کشورونه مثال امریکا او فرانسه او جرمني دا ټول د اسرائیلو ملاتړ کوي. ویلی دا وایي څه موږ تاسو سره یو څه مالي مرسته یا څه جنګي موږ تاسو سره ولاړ یو. او موږ دا مسلماني هېوادونه نو دوی ته څه پیغام مثال ته لرې چې دوی باید څه وکړي زموږ مسلمان ورونو سره فلسطیني ورونو سره؟ زما خو د مسلمان دولتو ته یا د مسلمانانو ورونو ته دا پیغام دی چې د فلسطین ملاتړ دې وکړي، هغه که مالي او که ځاني چېر څنګه یې ملاتړ دې وکړي، ځکه چې دا ډېره پاکه خاوره ده. بل مسجد اقصی پکې دی چې هغه د پیغمبر اسلام تقریبا 14 میاشتې لمونځ کړی دی، اقتدا یې هماغسې کړې ده او هغه زموږ پخوانۍ قبله ده. باید د هغې ملاتړ وکړي غون مسلمانان. زموږ دا پیغام دی ورته چې غون مسلمانان باید ملاتړ وکړي. ودان تاسو پیغام څوک پیغام لرئ تاسو نه؟ ټول همدا پیغام ده.
ډالۍ به ولې نه تاسو ډالۍ کوئ یا کوم زه ډېر ښه نو مایک به ورکړم خیر ده ډالۍ به یې کړي هر صاحب زی په مخ روان د حماسې لښکر زی په مخ روان د حماسې لښکر خدایه نصرت وکړې د غازي لښکر خدایه نصرت وکړې د غازي لښکر زی په مخ روان د حماسې لښکر زی په مخ روان د حماسې لښکر خدایه نصرت وکړې د غازي لښکر خدایه نصرت وکړې د غازي لښکر ښکلی د حماس کاروان په شان لکه ښکلی د حماس کاروان په شان لکه دا صلاح الدین ایوبي لښکر دا صلاح الدین ایوبي لښکر خدایه نصرت وکړې د غازي لښکر خدایه نصرت وکړې د غازي لښکر زی په مخ روان د حماسې لښکر زی په مخ روان د حماسې لښکر خدایه نصرت وکړې د غازي لښکر خدایه نصرت وکړې د غازي لښکر یو د رب نصرت بل د مظلومو دعاګانې دي یو د رب نصرت بل د مظلومو دعاګانې دي توند لکه سیلاب جپې وهي لښکر توند لکه سیلاب جپې وهي لښکر خدایه نصرت وکړې د غازي لښکر خدایه نصرت وکړې د غازي لښکر ګوره له بچیو سره ورک به ابرهه کړي نن ګوره له بچیو سره ورک به ابرهه کړي نن دا د ابابیلو غیرتي لښکر دا د ابابیلو غیرتي لښکر خدایه نصرت وکړې د غازي لښکر خدایه نصرت وکړې د غازي لښکر واړه اسرائیل یهودي سم رسم لولي دي واړه اسرائیل یهودي سم رسم لولي دي یخ کړل د مظلومو پرې زړګي لښکر یخ کړل د مظلومو پرې زړګي لښکر خدایه نصرت وکړې د غازي لښکر خدایه نصرت وکړې د غازي لښکر هغه شرمېدلې امریکایي ملاتړ شوله هغه شرمېدلې امریکایي ملاتړ شوله مونږ یو بیا ولاړ په اسلامي لښکر مونږ یو بیا ولاړ په اسلامي لښکر خدایه نصرت وکړې د غازي لښکر خدایه نصرت وکړې د غازي لښکر ماشاءالله ذاکر نصیر تان په مخ روان دله ماشاءالله ذاکر نصیر تان په مخ روان دله هر جابر نصر قلم کوي لښکر هر جابر نصر قلم کوي لښکر خدایه نصرت وکړې د غازي لښکر خدایه نصرت وکړې د غازي لښکر زی په مخ روان د حماسې لښکر زی په مخ روان د حماسې لښکر خدایه نصرت وکړې د غازي لښکر خدایه نصرت وکړې د غازي لښکر
ماشاءالله قاري صاحب څونه خوږ اواز مو تاسو یې ټولو نو مننه کوم ټول نه موږ ته مې یو شعر هم ډالۍ کړ او قاري صاحب یوه بله پوښتنه هم لرم نه که تاسو ته داسې چانس برابر سي د جنګ ته اسرائیل او فلسطین جهاد ته ورځئ ډېره خوندوره پوښتنه دې وکړه ولې نه برابر شي ولې نه ورځي خدای ته په تمه یو الحمدلله په تمه یو دې ته لاره یې نه ورته بیخي بس الله مهربانه ده نو وبښئ موږ ته هم وخت راکړه مننه کومه نو څه خدمت یې موږ ته مننه خیر اوسې که موږ د څه خدمت یې امر وکړو څه خدمت یې امر وکړئ وبښئ وخت هم راکړه امین ولې نه ښه وخت خدای په امان خدای په امان کښېنئ کښېنئ قاري صاحب ګران لیدونکو خواته مې یو لالا مې ولاړ ده دوی سره به هم خبرې واترې وکړو نو خدای دې وکړي ستاسو زړه تنګ نه شي او موږ سره مل اوسئ ورور ښه یې شکر د الحمدلله ورور سلام علیکم تاسو ته بیا ستاسو قدرمنو لیدونکو کتونکو ته زه طارق احمدزی یم د رحمان ولایت څخه خوشحاله اوسئ ورور علیکم السلام نن ورځ خپرونه د فلسطین او اسرائیل د جنګ په کړه او د اقصی جامع جومات د فتح او د فتح مونځ هم وکړو ادا شو کیدای شي تاسو د اجتماعي صفحاتو کې لږ زره معلومات به پیدا کړي وو او د غربي هېوادونه مثال امریکا او جرمني دا ټول د اسرائیل ملاتړ کوي او موږ د مسلماني کشورونه فلسطین تر اوسه خاص عکس العمل ښودلی نه ده نو نن راغلم تاسو نظر واورم څه نظر لرئ تاسو زه وروره د اسلامي ملکونو دا خواهش لرم چې انشاءالله د صدام حسین غوندې یو نر پیدا شي او د اسرائیلو په ضد باندې وجنګېږي ټول انشاءالله که امریکا جرمني هر څوک که څومره کوشش وکړي که څومره هر څه وکړي اخر به هم اسلام ګټونکی اسلام هېڅکله هم نشي ختمېدلی او نه د دې کفارو زور پرې رسېږي د دنیا بهترین نقشه سازان چې دي کفار دي او بهترین نقشه ورانوونکي چې دي مسلمانان دي که کفار څونه نقشه وباسي مسلمان ته اخر به هم انشاءالله تعالی مسلمان ورته ورانوي د کفارو نقشې حتما به ورته ورانوي خو مسلماني ملکونه دا خواهش لرو وروره چې دا مسلمانان دي موږ او تاسو ټول باید ورسره ودرېږو زه هم دا اوس خپله اماده یم چې انتحاري که هر څیز ورته اماده یم چې ما ته څوک ویزه راکړي زه لاړ شم فلسطین ته او د اسلام د دین نه ځان ځار کړو وروره 50,000 راکټه څنګه چې پوهېږئ په اسرائیلو باندې 20 دقیقو کې پرتاب یې کړی یا واچول نو دې نظر دې ته که نظر ولئ ښه کار یې کړی یا نه یې کړی په کفارو خو یې اچولي دي وروره دا خو یې نر کار کړی ده بېشکه یې همدغسې دی الله تعالی غرق او تباه لري دا کفار انشاءالله چې فلسطین مسلمانان به بریا وي انشاءالله او دغه نور مسلماني ملکونه دا هیله لرو چې د دې فلسطین تر څنګ ودرېږو ګپ وکړه ځکه ډېر ځورېدلي دي موږ افغانانو غوندې او مسلمانان دي او انشاءالله تعالی چې دا به ګټونکي امارت اسلامي نه که څه خاص تو لرئ مثال تاسو ځوانانو ته اسلامي امارت نه زه دا خواهش لرم وروره چې موږ ته داسې یو سیسټم جوړ کړي د ځوانانو ته د افغانستان نه هېڅ خبره هم نشته چې دا د افغانستان ځوانان راټول کړي یو هغه ورته وکړي وروره چې دا ټول ویزې هر څه ولګوي انشاءالله موږ افغانان ټول اماده یو اول زه خپله شخصا اماده یم چې لاړ شم فلسطین ته فلسطین مسلمانان هم وغواړي تاسو اماده یې لاړ شئ اماده یو وروره هر څه دپاره اماده یو سره هم ترې نظاره وکړو توفیق درکړي ورور مننه موږ ته هم وخت راکړه هېڅ خبره هم نشته پیغام هېوادوالو ته دا لرم ورګله چې دعاګانې کوئ انشاءالله مسلمانان ته فلسطین مسلمانان ډېر ضعیفه خلک دي وروره الله تعالی دې کامیاب او خوشحاله لري تاسو ورته په دعاګانو کې یاد وساتئ ښه وخت ورور مننه همدا وخت دې راکړه اندار شي کور دې ودران لیدونکو څنګه چې د ورور خبرې مې واورېدې ماشاءالله ډېر ښایسته خبرې وکړې او څنګه چې وینئ شپه ده نو زه به نن خپرونه دلته پای ته ورسوم تر بلې خپرونې چې زه سیلاب رضواله ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په الله سپارم او همدونه وایم زنده باد اسلام